الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. معززو قدرمندو درنو ورونو او عزتمندو خويندو، د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د نصیحتونو په لړۍ کې می تر تاسو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو له ارزښتونو، لفندونو او عبرتونو ډک نصیحت رسولی و چې حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه ته کړی و. او نن به د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو بل ارزښتونو او لفندونو او د عبرتونو ډک نصیحت تر تاسو ورسوم چې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته کړی دی. معززو د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هر خبره له ارزښتونو او د دنیا او آخرت له کامیابۍ ډکه ده او سترې کامیابۍ پکښې نغښتې دي. په مخکې بیان کې هم ما دا خبره کړې وه چې که موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سنت په ځان کې عملي کو، نو بیا به په دې دنیا او هغه دنیا کې کامیابه یو، د ناکامۍ او له بدنصیبۍ او د بدبختۍ سره به نه مخ کیږو. ځکه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه مبارکې خبرې الهي وحی دي. په الهي وحی چې څوک عمل کوي هغه بیا ناکامه کیږي نه، هغه له مصیبتونو سره بیا نه مخ کیږي، هغه له ناکامیو سره نه مخ کیږي، ځکه هغه به په الهي وحی باندې عمل کړی وي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم ببعض جسدی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر خپلې وژې ونیولم او دا یې راته وفرمایل چې کن کأنک غریب فی الدنیا، یا عبدالله ابن عمر داسې ووسیږه لکه ته چې په دې دنیا کې یو غریب یې او یو مسکین یې. دا دنیا د ځان لپاره پخه مه جوړوه، دا د ژوند یو مجازي کور وګرځوه. او عابر سبیل، یا ځان داسې جوړ کړه لکه یو لاروي چې پر یو لاره باندې تیریږي او دی په دې لاره کې څه تم سي، نو خامخا خو یې 100% د یقین وي چې زم به صرف د وسایي دپاره دلته تم سوی یم چې خپل دا راتلونکي سفر ته ځان جوړ کمه. داسې په دې دنیا کې ووسیږه چې دا دنیا د لږ اعمالو دپاره یو لاره ده چې انسان ورباندې تیریږي. وعد نفسک من اهل القبور، او خپل ځان اوس را په مړو کې حساب که، ځکه چې مر خو نه دی معلوم چې کله راسي. او بیا حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه وایي اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، نو ته چې کله سبا کې در باندې سهار سي بیا د ماښام انتظار مه کوه، د ماښام خبرې مه کوه چې ماښام به دا کوم او دا به کوم، ځکه ستا مرګ معلوم نه دی. واذا امسیت فلا تحدث نفسك بالصباح، او کله چې ماښام کې بیا د سهار انتظار مه کوه او بیا د سهار خبرې مه کوه. او بعض روایاتو کې دا راځي چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته دا هم وویل چې وخذ من شبابک قبل هرمک، او خپلې د ځوانۍ څخه اوس لا ګټه واخله مخه تر دې چې ته لا شپېنژری سوی نه یې. په ځوانۍ کې اعمال وکړه، په ځوانۍ کې عبادات وکړه، ځکه چې انسان شپېنژری سي د بدن ضعف او کمزورتیا ورسره ملګرې سي، بیا هغسې اعمال نسي کولی لکه څنګه چې په ځوانۍ کې کوي.
په دې وجه باندې د ځواني په اعمالو په عباداتو کې الله تعالی زیات برکات او ثوابونه ایښي دي. ومن صحتک قبل سقمک، او خپل د روغتیا څخه ګټه واخه، خپل روغتیا غنیمت وګڼه د مخه تر دې چې تله بیا نه جوړی سوی نه او مریض سوی نه. بیا چې کله مریض سي بیا به ارمانونه کوي. اوس لا چې جوړ یې روغ یې په صحت باندې الله تعالی روغ صحت درکړی دی، اعمال وکړه، د دې شکر ادا کړه، دا یو غنیمت وګڼه. ومن غنائک قبل فقرک، او خپلې له غنا او له خپلې شتمنۍ له خپلې دنیا اوس لا ګټه واخه چې لا فقیر سوی نه لا مسکین سوی نه. بیا چې کله مسکین سي بیا به ډېر ارمانونه کوي چې هغه دنیا دې د لاسه ووځي، بیا به زیات فریادونه کوي. اوس یې په خپل اخروي ژوند کې مصرف که چې د آخرت په ګټه دې سي. معززو، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا بیا راته وویل: فإنک لا تدري یا عبدالله ما اسمک غدا. ته نه بیا په دې هم نه یې خبر چې سبا به بیا ستا نوم څه شي، ته به بیا په مړو کې حساب یې او که به په ژوندو کې حساب یې. معززو، د دې مطلب دا راوځي چې انسان ته لازمي ده او چې څومره د انسان سره لایقه ده باید هر وخت دا فکر وکړي چې مرګ څومره راته نږدې دی او هر وخت د مرګ فکر ورسره وي او دا سوچ ورسره وي او هر وخت دا وایي چې مرګ به اوس راځي او اوس به راته راسي او اوس به راته راسي. دا فکر به د مسلمان سره ورسره وي، ځکه دا معلومه نه ده چې مرګ کله راځي. مرګ داسې میلمه دی چې انسان ته راسي بیا نه وخت ورکوي او نه هم ځي. داسې نه کوي چې یو دوې ورځې وخت بیا ته ځینې واخلې چې یو دوه ورځې وروسته راسه. مرګ چې راسي بیا ځي نه، بیا به د دې دنیا څخه اخلي. نو څومره چې د انسان سره لایقه ده هغومره دې نیک کارونه وکړي، ښه کړنې دې وکړي، خپل اخروي ژوند ته دې نیک اعمال واستوي، خپل اخروي ژوند دې جوړ کړي، خپله شتمني دې په اخروي ژوند کې ولګوي. معززو، د دې دنیا یو عجیبه مثال دی. د بعضې خلکو دپاره دا مرګ یو ډېر سخت تمامیږي، د دې وجه هم معلومه ده، او د بعضې خلکو دپاره نوې سخت دی، هغې وجه هم معلومه ده. زه یو مثال در کومه. یو انسان دی په دې دنیا کې په کرایه باندې ځای نیولی دی او خپل کور هم جوړوي. نو یو بل څوک رالی دی په زوره د دې خپل کوره وایست، ته لاس یې ونیوی چې ځه د دې کوره وځه. دی خو به یو ځل دا فکر وکړي چې یاره څه ښایسته همسایګان مې وه، ښایسته ګاونډیان مې وه، دلته مې شناخت جوړ سوی و، څنګه دې سړي په ظلم په زور باندې وایستم، دا ځای به لږ زور ورکړي. خو لیکن بیا به سوچ کوي چې ځه د کرایې کور و، هغه خپل کور چې جوړوم هغه ته به ولاړ سم، بیا به ډېر ورباندې خفه نه وي. او یو بل انسان د خپل ځان ته شخصي کور جوړ کړی دی او په شخصي کور کې اوسېږي، ډېر ښایسته یې هم جوړ کړی دی او ځان یې ورباندې ستړی کړی دی، مصرفونه یې ورباندې کړي دي. او یو بل سړی راسي تر لاس یې ونیسي په زور یې وباسي چې وځه د دې کوره، هغه یې پر دې کور باندې قبضه ولګوي. نو تاسې فکر وکړئ چې د انسان ته به څومره زور ورکوي چې په وسه یې وي هغه کوي، جنگ هم کوي، لاسونه او پښې به هم غورځوي چې په وسه یې هغه عمل ترسره کوي چې بیرته خپل سرای لاسته راوړي. نو معززو، دا د هغو خلکو مثال دی چې یو انسان دغه دنیا مجازي کور جوړ کړی وي چې زه به دې دنیا بیرته ځم، اصلي کور مې هغه دی. بیا چې کله مرګ ورته راسي په خوابدی به نه وي، ځکه وایي ما خو هغه کور جوړ کړی دی، هغه ته روان یم. او هغه بدبخته چې دغه کور یې اصلي کور ګرځولی وي او دلته پاخه کورونه ځان ته جوړوي، خپله شتمني یې ټوله په پخو کورونو کې مصرف کړې وي،
او دغه دنیا یې ځان ته اصل کور ګرځولی وي، نو له دغه دنیا چې بیا ځي نو هم به داسې پښې او لاسونه غورځوي، فریادونه به کوي او ژاړي به، او ډېر به دا مرګ ورته سخت وي، خو لیکن بیا به دا مرګ ګرځېده نه لري، خامخا به د دې دنیا ځي. نو ده چې کومه دنیا ګټلې وه ده خو راټوله کړله، هغه به بیا ورثه خوري او حسابونه به د ده سره کېږي. که یې په حرامو راوړې وه، که یې په زور راوړې وه، که یې په غلا راوړې وه، که یې په دروغو راوړې وه، او که یې د دروغو په قسمونو باندې راوړې وه، او که یې د مظلوم حق خوړلی و، دا ټول حسابونه به د ده سره کېږي. لیکن ده ګټلې وه خو خوري به یې، بیا ورثه چړچې به ورثه کې کوي. د دې انسان پر حال باندې ډېر سخت افسوس دی، د دې انسان حالت د افسوس دی. تعالی دې موږ او تاسو ته دغسې احساس نصیب کړي چې موږ خپل اصلي کور او خپل مجازي کور وپېژنو، چې زموږ اصلي کور کم یو دی چې هغه ته کار وکړو، هغه جوړ کړو، په هغه کې خپل مصرفونه ولګوو. معززو دا دنیا مجازي ده. که موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه یو نصیحت عملي کړو نو د دنیا او آخرت ګټې به مو په نصیب وي او د دنیا او آخرت سعادت او کامیابی به مو په برخه وي. بیا به د مرګ په وخت کې دومره خوابدي هم نه یو، ځکه دا به وایو چې ما خو الحمدلله ثم و ثم هغه دنیا ته کار کړی دی، د هغې دنیا په ژوند کې مې څه مصرف کړی دی، څه مې خپله شتمني لګولې ده، الله تعالی به معاف کړي. او دغه انسانانو دپاره به مرګ بیا ډېر سخت وي چې خپل شتمني خپل هر څه خرڅې په دې دنیا کې ولګوي. معززو د دې دنیا شتمني اصلي د انسان شتمني هغه ده چې هغه یې د آخرت دپاره ولګوي، هغه یې په مساجدو کې ولګوي، هغه یې په مدارسو کې ولګوي، هغه یې د علماو سره د دیني کتابونو په همکاري کې ولګوي، چې دا د ده دپاره صدقه جاریه ده تا روز قیامت د تعالی تعالی جل جلاله د دې ثوابونه ورسوي. نو انسان چې په خپل ژوند کې د خپل مال څخه څه وایستله، څه صدقات یې وکړله، څه خیراتونه یې وکړل، هغه یې اصلي شتمني اصلي مال بلل کېږي، او څه چې پاته سول هغه به بیا ورثه خوري، هغه د ده نه بلل کېږي. معززو الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق نصیب کړي چې موږ خپله څه شتمني خپل وس او توفیق هغه د علمای کرامو سره د کتابونو یا د مدرسې یا د مسجدونو په جوړولو کې د هغې په کار کې ولګو، مصرف یې کړو چې هغه زموږ او ستاسې د ټولو دپاره صدقه جاریه وي. الحمدلله موږ په خپل ژوند کې په خپل وطن افغانستان کې د مدرسې او همداشان د مسجد د جوړولو فخا اراده کړې ده. الله تعالی توفیق راته نصیب کړي چې د هغه دپاره مو په 25 لکه باندې مځکه او ځای اخیستی دی. الحمدلله د هغه حق مو ادا کړی دی. د دې بعده به د مسجد او مدرسې شروع کوو. الله تعالی دې هر مسلمان ته د دې توفیق نصیب کړي چې هغه په دې کې هم همکاري وکړي، هغه کومک وکړي چې د آخرت دپاره ګټه سي. او الحمدلله تر خپل وسه پورې موږ په اسلامي کتابونو کې هم هغه کوشش کړی دی، هغه چې کم مسلې دي، کم هدایات دي، کم د امت اصلاح ده، هغه د نصیحت د لارې د کتابونو د لارې چې زموږ په وسه وي تر مسلمانانو رسوو، هغه هم شروع دي. الله تعالی دې و هغو ملګرو ته نور توفیق هم نصیب کړي، خدای تعالی دې په دنیا او آخرت کې کامیاب هم ولري. الله تعالی دې دوی دپاره صدقه جاریه وګرځوي. کوم چا چې زموږ سره د کتابونو په چاپولو کې همکاري کړې ده او کوي یې او موږ سره مرسته کړې ده، الله تعالی ته مسپارم. د خدای تعالی څخه د عمل کولو توفیق غواړو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 002 314 و 88 440. والسلام.